لیسنس نه راوړی. ها بسم الله الرحمن الرحیم. نو تاسو ځوانانو رزو صحیح ده دلته ګوره ها زاویه ته څه شي ته زاویه یعنی زاویه څه شي زاویه انګلیسي کې څه ورته وایي انګل څه شي انګل ورته وایي دا اندسې لیکل کېږي ښه دا انګل زاویه. اوس رزو زاویه وایي څه ته زاویه هغه شکل خاوه درېږه هغه شکل چې د دوو نیمو خطونو صحیح ده خطونو مطلب چې شي دا چې شي څخه لاس ته راغلی وي شعاګانو صحیح ده یعنی دوو شعاګانو ان شاء الله په پوسی وي د دوو شعاګانو څخه چې شي سوي وي آفرین څخه لاس ته راغلی وي په پوه سوالی کې په پوه نه سوالی صحیح ده. نو دې شکل ته اوس وګوره ښه توجه وکړئ ښه دا یې زه اوس تاسو ته دلته ښکاره کوم دغه هغه شکل دا اوهو زه خیر دا ولې دا څه شی ده آفرین نیم خط ده څه شی ده نیم خط ځکه ورته وایي چې دې خوا نه محدود ده د دغه خوا نه او دغه خوا ته څه شی ده همداسې غیر محدود ده خدای دې خیر درکړي او بل د دوه نیم خطونو څخه لاسته راغلی دا وګوره یو بل ده دا وګوره دا اوس کوم شکل څه شعاع آفرین یو شعاع والا صحیح ده دا یو شعاع والا او دا چې شي والا بله شعاع والا نو څو شعاګانو څخه لاسته راغلی د دوه شعاګانو یا د دوه نیم قطع خطونو څخه چې شي سوی ده لاسته راغلی د خدای دې خیر درکړي. دلته اوس وګوره ښه ورته متوجه اوسئ دغه چې کې یوه بله خبره هم ده څخه لاسته راغلی وي او یوه مشترکه آفرین نقطه ولري صحیح ده. اوس دلته ورته لیکو شعاګانو ته وګوره شعاګانو ته د زاویې زولې وایي څه ورته وایي زولې وایي او مشترکې نقطې ته د زاویې رأس وایي څه ورته وایي رأس ورته وایي ان شاء الله واضحه شوې وي. اوس دلته زه تاسو ته د شکل کې ښه واضح کوم ګورئ دا څه ده دا اوله زوله یعنې دغه اوله زوله ده صحیح ده دغه اولې شعاع ته څه وایي دغه ته زوله وایي څه ورته وایي زوله او دغه شعاع ته هم څه وایي زوله نو زاویه څو زولې لري دوه او دغسې ده دغه ته څه وایي دغه ته پراخوالی څه شی دا د زاویې پراخوالی صحیح ده او دا مشترک نقطه دغه د مشترک ټکی څه شی مشترک ټکی دغه ده یعنې مشترک ټکی مشترک ټکی یعنی مطلب چې شی دا رأس څه شی رأس دغه ته څه ویلی سي دی زاویې څه ورته وایي رأس ورته وایي صحیح ده رأس ورته وایي صحیح ده. ها اوس دوه شعاګانې سولې مشترک ټکی څه او دغه ته د زاویې پراخوالی وایي پراخوالی موږ تاسو په دیتا سره ښیو څه شي سره دیتا وګوره دال
ی ت الف دی تا سره کوي ان شاء الله واضح سوي وي ها دا خو اوس موږ تاسو زاویه وویله ها اوس رزو د زاویه ډولونه وایي صحیح ده د چی شي د زاویه ډولونه وایو ها د زاویه ډولونه ګوره زاویه په درې څو درې ډوله ده صحیح ده اول سدا قائمه زاویه چی شي قائمه زاویه آفرین شابسه قائمه زاویه دوهم سدا آفرین حاده زاویه درم سدا منفرجه زاویه شابسه صحیح ده اوس د هر یو تعریف لیکو د هر یو تعریف لیکو صحیح ده قائمه زاویه صحیح ده هغه زاویه چې پراخوالی یې نوي درجې وي آفرین شاباس زم که اوس بیا حاده زاویه هغه زاویه چې آفرین پراخوالی هغه زاویه چې پراخوالی یې صحیح ده 90 درجې څخه څه شي وي نه کم وي څه شي وي کم وي هغه زاویه منفرجه ده هغه زاویه چې پراخوالی څومره وي 90 درجې پراخوالی یې له 90 درجې څخه څه شي وي آفرین زیات وي په پوه سوالای که پوه نه سوالای ښه ودرېږه دغه سکرین به ولګوو درېږه دغه ښه دغه بیا لږ بند که بیا یې ولګوم مقصد یو ځل یې ووایم نه دا لږ هغه غواړي ترکه بس اوس به انشاءالله اوس بس ښه اوس راځو دلته د دغه هر یو شکل رسمو چې شي کو هر یو شکل رسمو دلته خو متوجه ورته وایي قائمه زاویه ګوره قائمه زاویه د سي زاویه ده ها صحیح ده دا قائمه زاویه ده وګوره دا کومه زاویه ده قائمه زاویه وګوره په دغه ډول پراخوالی څومره ده 90 درجې ده وګوره که چېرته دغه خط څه ده دا ځمکه سي نو په دغه باندې عموداً داسې رغلی ده صحیح ده نو دا قائمه زاویه لکه اوس وګوره دا دیوال د ځمکې باندې 90 درجې زاویه جوړوي پرې پوه سولی که پوه نه سولی ښه اوس دغسې ده قائمه زاویه سوله اوس راځو حاده زاویه چې پراخوالی له 90 درجې څخه څه شي وي کم وي شاباسې دا څه شی څه قائمه زاویه سوله اوس راځو حاده زاویه وګوره دا یو خط صحیح ده او دا څه څه بل خط یا یو زله بل زله په پوه سولی که نه دغه د 90 درجې نه کم ده خو تاسو ته څوک ووایي چې څنګه د 90 درجې نه کم ده نو ته به ورته ووایې چې 90 درجې دغه ځای کې راځي وګوره که چېرته 90 درجې دلته راځي که نه داسې دا وګوره نو د دومره په اندازه باندې څه شی ده تر کم ده په پوه سولی که پوه نه سولی نو دغه ته څه ویلی سي حاده زاویه دا به سي حاده زاویه په پوه سولی که پوه نه سولی ښه اوس راځو
منفرجه زاویه دای منفرجه یو خط څه او دای بل خط څه صحیح ده نو دا خط څه ده له 90 درجې څخه چې شه ده پراخوالی زیات ده دا وګوره 90 درجې څخه 90 درجې څخه څنګه زیات ده خو ورته متوجه اوسئ 90 درجې څه ده 90 درجې دغه ځای کې د سیرجی ده صحیح ده نو د دومره په اندازه باندې چې شي کړی ده زیاتوالی ده صحیح ده نو دغه زاویې ته څه ویلی کېږي دغه زاویې ته منفرجه زاویه وایي صحیح ده منفرجه زاویه ورته وایي زده کړې خو به مې که نه مې زده صحیح ده یعنی زاویه په څو ډوله سولې دغه اوله زاویه څه ده اوله زاویه چی شي سوله قائمه زاویه آفرین دوهمه زاویه چی شي سوله حاده زاویه آفرین حاده د درېمه زاویه چی شي سوله منفرجه زاویه سبا ته به دې پوښتنه درنه کوم دا خو به نه ویریږي که نه همدا پوښتنه درنه کوم صحیح ده او سم به یې زده کوئ صحیح ده